وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أذكار او د دعاګانو د درسونو دا مبارکه سلسله د الله په توفیق سره روانه وه، او په دې کتاب کې موږ هغه مسله شروع کړې وه یا هغه فصل یا هغه باب چې هغې کې قرآني دعاګانې راوړي دي. کوشش به کوو چې نن انشاءالله د قرآنی دعاګانې دا ختمې کړو، ځکه چې یو څو دعاګانې پاتې دي. او دې کتاب کې دا کومې قرآني دعاګانې چې راوړي دي، نو دعوه دا نه ده چې قرآن کې صرف دغه دعاګانې دي، کیدای شي څه پکې پاتې شوي او انسان چې دی هغه کمزوری دی، خو دا ده چې دا پکې هغه ښکاره او مشهورې دعاګانې دي. آخرنی درس کې آخرنی دعا چې ذکر کېده قرآنی، نو هغه د مجاهدینو د غلبې دپاره دعا، دوه دعاګانې کې ذکر شوي. د هغې نه بعد یې راوړې دعاوې د ګناهونو د معافۍ او د ناقابل برداشت مصیبتونو نه د خلاصي دعا، یعنی چې ګناهونه درته الله معاف کړي او هغه مصیبتونو نه دی الله وساتي چې هغه ناقابل برداشت دي، یعنی برداشت کول د هغه د انسان په وس کې نه دي، چې الله تعالی داسې مصیبتونه نه وساتي. او دا د هر مسلمان ارمان دی چې الله ما د مصیبتونو نه او تکلیفونو نه او د هغه بوج نه وساتي کوم چې زما د وس نه زیات دی، هغه بوج زه اوچتولی نه شم. هر مسلمان دا غواړي او الله زما ګناهونه معاف کړي. نو د هغې دپاره یو دعا قرآن کې راغلې ده، سورة البقره کې ده، او دا داسې دعا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده چې د دې دعا باره کې الله دا ویلي دي چې دا ما قبوله کړې ده. نو دا ډېره قیمتي دعا ده. هغه دعا سورة البقره آیت نمبر 286 کې ده، او د آخرنی آیت دی د سورة البقره. بدي كدي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اے رب زمنگا منی سمنگا پا آغا گناونو باندی که پا هیر شوی یا پا خطا سر شوی زمنگنا، یعنی یا اللہ منگا پا هیر او پا خطا مرانیس. إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، او یا اللہ پا منگ بانی داسی درانه بوجونا مبار کوا کما حملته علی الذین من قبلنا، لکه سرنگا چی تا بار کڑیو پا آغا کسانو چی مخکیو زمنگنا. دا دینی احکام چی دی، دا دین دا مسئلی دا زمنگ دا پار اللہ سانی کڑی دی پا نسبت تا پخانو امتونو. پخانو امتونو تا مسئلی دیر گرانی، نو دی دعا کی داری چی یا اللہ پا منگ بانی دیسی درون بوج مبار کوا لکه سنگ چی تا پا پخانو بانی بار کڑو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، او اے رب زمنگا مبار کوا پا منگ باندی آغا سچی طاقت نلرو منگ داگی. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، او منگ تا عفو کا منگ تا بخانو کا او پا منگ باندی رحمو کا. انت مولانا تملگر زمنگا فانصرنا علی القوم الكافرین، نو منگا زورور کا منگا غالب کا با کافرانو باندی. دی دعا کی پاتی سے شو، یعنی سوال دای چی دی کی پاتی سے شو تا خو ارسد اللہ نو گفت چی اللہ ما مرانی سکا چرت زمانا یو شریع حکم هیرش، او یا اللہ ما مرانی سکا چرت زخطا شو. اوس دا ما ته پته نیسي چې تاسو نه به چېرته خطاګانې کېږي او که نه نه کېږي ده نه اچھا کېږي.
خطاګانې چې چا نه کېږي او ګناهونه چې چا نه کېږي نو هغه دې دعاګانو ته ډېر ضرورت لري. ته چې دا غواړي چې الله ما ته بخښنه وکړي. او دا یو روایت کې هم دا خبر راځي چې مؤمن ته خپله ګناه داسې ښکاري لکه دی چې د غره په ویښ کې ناسي او یریږي چې دغه دی دا غر راباندې راولېدو او دغه دی راولېدو. او کوم چې بېدینه انساني او منافقت پکې نو هغه ته وایي دا ګناه داسې ښکاري لکه په پوزه باندې چې مچ کښېني او دی وشړي، هېڅ ورته هم نه ښکاري. په پوزه باندې مچ کېناست او د لاس داسې کو ویښه. مؤمن یریږي د خپلو ګناهونو نه، یریږي داسې نه چې دا ګناهونه راباندې راپرېوځي او ما تباه نه کړي چېرته. او دا راته ووایم دا خبره یاده کړئ او په زړه یې ولیکئ، که دا ګناه تاله په دنیا کې څه نقصان در نه کړي که نه، ای به نقصانات خو کېدی شي تا ته نه ښکاري او ته په دې خوشحاله او په دې دوکه کې پرېوتی چې مړه زما دې ګناه ما ته څه ویلي دي، زه روزانه د الله نافرماني کوم نه، زه روزانه د الله نافرماني کومه، زه روزانه پلانۍ ګناه کوم پلانۍ کومه، نو ما له څه چلو شولې، زه بیا هم ښه مزدورۍ له ځم، ښه کارونه کوم او ښه بچي مې دي او ښځه مې ده، بس دې کې دوکه شوي. یاره که هېڅ نقصان دله در نه کړي که نه نو د زنکدن په وخت کې د ایمان د اخیستو خطره پکې شته. ته په دې ګناهونو روانې زنکدن په وخت کې به د الله بې ایمانه کړي او په زنکدن کې به درته الله کلمه د نصیب نه کړي، دا جواب به دله درنه کړي او کیدی شي په زنکدن کې دغه وخت کې د الله نافرماني وشي. صرف دا یو یره چې په زړه کې چې کیدی شي الله زما د ایمان د مرګ په وخت کې واخلي، نو د دې سره انسان د ګناهونو نه ځان بیا لرې نه ساتي. او چې د چا زړه کې یری لکه نورې تاله هېڅ نقصان درکړي، دا بس په دې خوشحالۍ کې پراته دا دوکه شوي دي. یاره وایي زه خو لګیا یم ما ته چا څه ووایي، ښه برابر یم نه، هېڅ برابر نه یې ته، هېڅ برابر ته نه. او که مرګ دله راشي او الله دنه د ایمان واخلي او د مرګ په ټیم کې الله ستا په ژبه باندې یو داسې خبر راولي چې هغه د دین خلاف وي، ستا په دې اندامونو باندې داسې کار وشي چې هغه د شریعت خلاف وي، دا یره پوره نه ده. مؤمنان په امن کې کېږي نه، د الله د عذاب نه چېرته نه په امن کې کېږي. مؤمن چېرته دا نه وایي چې ما ته څه مصیبت نه را رسي، ما باندې څه عذاب نه راځي. دینداره سړی دا بېدینه چې دی په امن کې. او ځکه ګوره دینداره سړی خپل صفتونه نه کوي. تاسو چې چا نه صفت واورئ که نه دی دینداره نه وي. منګه جو بیا م ښه یو او جو بیا مې او جو مونځ او جو منګه دا کوو منګه صدقې کوو منګه دا دینداره سړی نه دی چې ځان ته داسې وایي، ځکه چې دینداره همیشه ځان ته د کمي نسبت کوي. هغه چا ته خپله دینداري یادوي نه، ځکه چې هغه وایي که زه چا ته خپله دینداري یاده کړم دا د یادولو نه ده چا ته. زه به چا ته څه ویم او ته به ما ته څه وایې. اوس که زه تا ته وایم چې ما ته خپله دینداري بیان کړه، ته ما ته خپله کومه دینداري بیانوي؟ یعنی یو سړی که دلته راولګي ما ته اوس په تاسو کې خپله دینداري شماري نو څه ما ته بیانوي؟ څه داسې رښتي چې بیانې کوي؟ نو کومه دینداري ته ما ته او زه تا ته کومه دینداري بیانوم؟ دینداره خلک همیشه ځان ته د کمي نسبت کوي. هغوی چېرته دا نه وایي چې موږ دا توره والې ده او دغه توره والې ده. او کومه توره کومه بادري ته یادې، څه بادري ما ته یادې ته؟ ها کمزوري ایمانونه والا خپل صفتونه ډېر کوي، موږ دا کړي دي او موږ دغه کړي او چې دا قصو کې لګي دی په امن دی، یعنی په دې سوچ کې دی چې په ما چېرته م عذاب نه راځي او زه جو ډېر رسېدلی سړی یم. نو کوم سړی چې په خپلو ګناهونو باندې یریږي چې یاره دې ګناهونو د لاسه الله ما تباه نه کړي او ما خراب نه کړي، نو هغه دا دعاګانې به یادوي په شوق سره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. بل نه چې دې کې وي چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یا الله هغه سره باندې مه رابار کوه چې زه د اوچتولو طاقت نه لرم. څومره ښایسته دعا ده. یا الله داسې مصیبت مه راوله، یا الله داسې تکلیف مه راوله، یا الله داسې امتحان مه راوله چې زه په هغې کې کامیابېدی نه شم، زما طاقت نشته هغې ته نه مخامخ کېدو. او الله ستا د دعا قبوله کړي. بیا په دې اخره کې واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، یا الله موږ ته عفو وکړه، موږ ته بخښنه وکړه، په موږ باندې رحم راووروه، رحمت راووروه. نو څومره ښایسته دعا ده چې الله چا ته دا دعا قبوله کړي.
الله ولا خیر د دنیا او د آخرت ورکو. د هغې نه بعد وی د ځان او د خپل اولاد دپاره د مونځ د پابندۍ دعا دا ډېر اهمه ده. د ځان دپاره او د خپلو بچو دپاره د مانځه د پابندۍ دعا، یعنی چې الله تا د مانځه پابند کړي او الله ستا بچي د مانځه پابند کړي، د هغې دپاره دعا ده. ورسره وی د خپل ځان، والدینو او مؤمنانو دپاره په قیامت کې د بخښنې دعا. چې څومره درنې خبرې دي ګورې، وړې نه دي. او د دې احساس هغه چاته وي، د ماشوم دي ځینې لرې که څوک دی. تفضل اطلع بره. کم چې د کار دی هغه نه کیني او کم چې بېکار هغه راځي. دا اوس ډېرې درنې خبرې دي. یعنی اوس ته سوچ وکړه د ځان دپاره او د خپلو بچو دپاره دعا چې الله موږ منځګزاره کړي، څومره غټه خبره ده. او دویمه، الله ما او زما مور پلار او عامو مؤمنانو ته د قیامت په ورځ بخښنه وکړي. دا وړې خبرې دي، غټې خبرې دي. تاسو یې غواړئ که نه غواړئ؟ غواړئ دا چې تاسو د مانځه پابند شئ، او غواړئ دا هم چې ستاسو بچي د مانځه پابند شي، او تاسو دا هم غواړئ چې تاسو او ستاسو مور پلار او د مسلمانانو ته د قیامت په ورځ بخښنه وشي. نو دا صرف په ارمانونو باندې نه کېږي چې ډډه سړي لګولي او چې وبه شي. د دپاره محنت دی، او هغه محنت کې یو لار دا ده چې ته د الله نه یې وغواړې. اوس دا دعا ده کومه چې ته زه ذکر کوم، سورت ابراهیم کې راغلی د 40 آیت ته، 41 آیت ته، او دا دعاګانې ابراهیم علیه السلام غوښتلي دي. څومره قیمتي دعا شو. دعا قرآن کې را نقل شوې ده، غوښتلې چا ده؟ ابراهیم علیه السلام. هغه دعا دا ده، ابراهیم علیه السلام ویلي والله ته رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اے رب زما وګرځوه ما لره پابندي کوونکی د مانځه او زما د بچو نه هم. یعنی یا الله ما له توفیق راکړه چې زه د مانځه پابندي وکړم او زما بچو له هم دا توفیق ورکړه. دې دا ثابته شو چې دا مونځ دا د هر پیغمبر په شریعت کې شته. احکامو کې اختلاف به وي لازم، خدا دې چې نور مونځ هر امت باندې الله لازم کړی دی. نو دا په څه باندې دلالت کوي چې دا مونځ په هر امت باندې لازم دی؟ د مونځ په اهمیت باندې، یعنی دومره اوچت عبادت دی چې یو امت هم داسې نشتی چې هغه ته دا مونځ الله، هغوی ته دا مونځ الله نه دی ښوولی. بله خبره، یعنی پیغمبر الله ته دا وایي چې ما د مانځه پابند کا، یعنی دا مونځ په دې کې ګنجایش د پیغمبرانو سره هم نشتی. یعنی پیغمبرانو سره دا گنجایش نشتی چې مونځ پکې پرېږدي. اوس دا ما ته پته نشته که تاسو پکې سلار پیدا کړي د گنجایش، جدا خبره ده. خو پیغمبرانو ته هم گنجایش قرآن او حدیث کې چې څه دي نو د هغې په رڼا کې پیغمبرانو ته هم گنجایش نه و چې هغوی دې د مونځ پرېږدي. که ورته اخري وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ دا بیماري راغله، مشهوره واقعه د سیرت کې بیان شوې ده چې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له اوبه راوغوښتې د یو څو کوونه، او دا په ما راواړوئ چې زه لږ رابېدار شم. نو چې اوبه به پرې واړولې نو د مانځه تپوس به وکړو خلکو مونځ کړی که نه؟ نه وي یا رسول الله ستاسو انتظار کوي. بیا به بېهوشي راغله، بیا به اوبه ور واړولې، بیا به راپاڅېدو، بیا به بېهوشي راغله. په دې ټول هر څه کې د هغه غم دې سره دی چې دا مونځ کول غواړي. یو سړي باندې چې د مرګ بیماري او داسې سخته بیماري ده چې بېهوشه کېږي پکې، او هغه سره غم دا دی چې دا مونځ د خلکو کړی که نه، اخره کې چې ونه شوه وی ابوبکر صدیق ته ووایه چې امامتي ورکړي، زه به کور کې دلته وکړم. بیا هم پرېښودی نه دی ګورې، یعنې بیا به کوم دا نشي چې مونځ یې پرېښودو، بیا کور کې وکړو. دویمه واقعه، عمر بن خطاب رضی الله عنه، ابو لؤلؤه مجوسي خبیث یو څو ګزاره په چاړه باندې و، د کلمې وله وشلولې،
کلمې ولا سورې کړي